تعالی ذکر کوي چې دا هغه کافر نوم ولید بن مغیره او دا ولید بن مغیره د هغه کافرو چې دا ټول کافران سرداران راجمع کړل وی راځئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یو داسې نوم خاص کو چې دی په هغه نوم باندې مشهور شي او دی د خلکو نه تنګ شي او دی دا کلی وطن پرېږدي دا خپل دعوت پرېږدي موږ ترې خلاص شو په څه طریقه باندې نو دی ولید بن مغیره چې دا ټول کافران راجمع کړل نو حضور پاک ته چې کله خبر ورسېدو هغه ډېر خفه او دا ولید بن مغیره دا دومره مالدار او دومره مالداره چې د فصلونه باغات د مکې نه مدینې پورې مدینې نه مکې پورې لوی لوی باغونه لوی لوی فصلونه او د کجورو باغونه د انګورو باغونه هر قسمه فصلونه او د باغاتو داسې میوه به یې کول او داسې فصلونه چې په ګرمۍ او په یخنۍ کې به د په باغونو کې څه د میوه ور یو شیز به پکې موجود و الله ورله ورکړي نو دی ولید بن مغیره ده به د حضور علیه السلام خلاف ډېرې خبرې کولې مالدارم او سردارم د قریشو سردارو یو ځل داسې وشو چې د قرآن مجید یو آیات مبارک نازل شو حضور پاک ته نو دی ولید بن مغیره ته هغه آیات کریمه راورسېدو چې دا خو د الله د طرف نه یو آیات نازل شوی دی او کافر نو دا ولید بن مغیره چې دی د چې کله هغه آیات واورېدو د یو صحابي د خولې نه هغه آیات واورېدو چې واورېدو د په دې زړه کې د اسلام سره مینه پیدا شوه او دا ولید بن مغیره چې د آیات یې واورېدو د اسلام سره مینه پیدا شوه نو تر دې پورې چې دومره وجړل که نه دومره او دا به یې ویل وي ما یو داسې عجیبه کلام واورېدو چې د دې نه مخکې ما چېرته کلام نه دی اورېدلی او دا به یې ویل داسې اثرناکه کلام مې واورېدو چې زما زړه یې بدل کو بدې دې ته قریب و چې بدې څه دی لکه په اسلام کې داخل شوی وي خبر خور شو چې ولید بن مغیره د قرآن آیات واورېدو او په ولید بن مغیره باندې یو عجیبه اثر وشو او دی خو سردار و مالدار مو د کلي مشر مو نو هر طرف ته دا خبر خورېدو نو دا خبر راورسېد ابو جهل ته چې ابو جهل ته راورسېد نو ابو جهل نه دی دا ډېر کلاړي و دا ډېر کلاړي و د ده په دې زړه کې د حضور پاک سره ډېر بغض او ډېر حسد او کینه وه نو چې د ابو جهل ته خبر راورسېدو او دا نور سرداران دا ټول راغلي ابو جهل سره ناستو ابو جهل ته یې وی دا به څه کي که دا ولید بن مغیره د محمد رسول الله ملګری شي نو دا به دا محمد رسول الله ډېر مضبوط شي او د ولید بن مغیره خو ډېر مال حال دی د ده خو ډېر باغونه دي د ده خو ډېر هر څه دي دا به څه کېږي ابو جهل ورته د ده چل مال راځي وی دې به زه سم کم صبر وکړه ابو جهل داسې وکړو دی را روان شو د ابو جهل او راغی ولید بن مغیره ته دا ولید بن مغیره په خپله حجره یا څه بیټک وغیره کې ناستو او دا ابو جهل ورپسې راغی ورته وی ما دا اورېدلي چې ته ډېر غریب شوی چا ته وی لکه ولید بن مغیره ته وی ابو جهل ورته وی ما دا اورېدلي چې ته ډېر غریب شوی منګه د مکې ټول سرداران را جمع کړي چې تاله چانده وکړو تاله پیسې را جمع کړو تاله باغونه درکو تاله سونه درکو ته ډېر غریب شوی او دا ابو جهل دومره ارامي ولید بن مغیره ته داسې ډایرکټ نه ویل چې ته مسلمانېږي که ته د محمد رسول الله ملګرتیا کې که څه چل دی دی ورته نه وی کومه خبره ورته وکړه ما دا اورېدلي چې ته ډېر غریب شوی ته محمد رسول الله له ابوبکر صدیق له ته ځکه ډېر ځای راځې چې ته ډېر غریب شوي چې تا له هغې څه درکړي خبره باندې پوه شوې نو دا خو سردار چې توس یو مالدار سړي ته وایې که نه چې ته ډېر غریب شوی او د هغه د جیدادونو مالک یي او هغه د کارخانو مالک یي که نه او هغه ته دا وایې چې ته خو ډېر غریب شوي چې موږ په خپل منځ کې څه راټول کړو چې تا له درکړو نه هغه به قار بالي که بنالي لکه قار بالي که نه هغه کې غیرت او جوش او جذبه پکې روچته شوه ابو جهل خو ډېر کلاړو هغه د ګرولو ځای څه دی هغه یې وګره دی ورته نه وي چې ته مسلمانېږې دی ورته نه وي چې ته د قرآن د آیات نه متاثر یې سی ورته ووی
ما دا اورېدلي چې ته ډېر غریب شوې ځکه چې ته محمد رسول الله له ډېر ځای راځې دې دپاره چې هغه تا له څه درکړي. بس هغه قار شو په حضور پاک پسې ډېرې بدې ردي وویلې، اسلام پسې ډېرې بدې ردي وویلې، قرآن پسې ډېرې بدې ردي وویلې. ایمان یې راونړو. نو چې ایمان یې راونړو الله دې آیات کې وی ذرني ومن خلقت وحیدا، وی پرېږده دا خلک ذرني وی ما پرېږده او هغه څوک چې پیدا کړو ما یوازې. دی ولید بن مغیره به ځان ته سویل وجعلت له مالا ممدودا، او الله یې ګرځولي ما د لپاره ډېر مال مې وله ورکړو، ډېرې پیسې مې وله ورکړې وې، ډېر اولاد مې وله ورکړو، ډېر غلامان مې وله ورکړو، وبنین شهودا ډېر زامن مې الله وی ډېر زامن مې ورله ورکړو. او بیا څه دی لکه الله وی دی به څه دی دی به راونیسمه وی ان قریب د چې څه دی وبخېجوم دی د دوزخ په غر باندې سأرهقه صعودا. الله وی چې وبخېجوم د څه په غر باندې د جهنم په غر باندې د جهنم د کندې ته به یې وغورځوم یا د جهنم سزاګانې به وله ورکړم. حضور پاک ته الله وی نو معلومه دا شو چې مال نه دی مال ګورې په کار نه راځي. دا یې پرونه وزیر اعلی وفات شو، څومره پروټوکول او څومره بلا بتر کم ټیم چې جنازه کې زه تلم مدرسې ته دومره لوی مالداره خلک، دومره غټ خلک، دومره د گاړو خلک، دومره بر هلیکاپټر تاوېدو لاندې پوچ پولیس لوی بلا بتر څه چل دی وزیر اعلی وفات دی. ما وی ګوره هغه جنازې را خوشي هغه امبولنس کې ما وی ګوره دا به اوس دی به قبر ته څه وړي ځان سره که چا سره یې ښه کړي که جومات یې جوړ کړي مدرسې جوړ کړي مال یې په صحیح طریقه استعمال کړي یا الله راضي کړي الله سره چېرته پټ تعلق موږ ته خو پته نه لګي که موږ ته خو موږ د خپل ځان پته نشته نو موږ ته خو د چا هم پته نه لګي که الله سره پټ تعلق واوې په کار راشي. نور وګورئ څومره لوی وزیر اعلی څومره د خیبر پښتونخوا لوی وزیر اعلی روان دی گاڑی پاتے پروٹوکول پاتے پولیس پاتے فوج پاتے قوت پاتے زور پاتے ارس پاتے او سپین کپن کې لاړو په خبره باندې پیشي. نو الله وی ذرني ومن خلقت وحیدا. نو ولید بن مغیره په مال ډېر کبر کاو هغه ځان ته سویل او الله وی دا مال نه دی سأرهقه صعودا. الله وی دی به د جهنم په دې غره باندې څه دی وروبخېجوم او سخته سزا به وله ورکړم. ګورې جي سبق ته فاذا نقر فی الناقور پس هر کله چې شپېلې ووهلی شي په شپېلې کې فذلک یومئذ نو دغه وخت یعنی دغه ورځ به یوم عسیر ډېره سخته به وي علی الکافرین وي به د قیامت دا ورځ په کافرانو باندې غیر یسیر ډېر سخت شدت والا ورځ به وي یعنی اسانه به نه وي. ذرني ومن خلقتو ما پرېږده هغه څوک چې پیدا کړو ما وحیدا یوازې وجعلت له مالا ممدودا او ګرځولو ما د هغه دپاره مال خور او سم ډېر وبنین شهودا او زامن په مجلس کې ناست ومهدت له تمهیدا تیار مې کړو هغه لره په ښه تیاری سره ثم یطمع ان نزیدا بیا هغه تمه کوي چې زیات به ورکړم کله هېڅکله نه انه کان لآیاتنا عنیدا دې زموږ د آیاتونو مخالف دی سأرهقه صعودا ان قریب به وخېجوم دی د دوزخ په غر باندې انه فکر وقدر بېشکه چې ده فکر وکړه او اندازې وکړله فقتل کیف قدر نو هلاک دي شي چې څنګه اندازه کړې ده ثم قتل کیف قدر بیا د هلاک شي چې څنګه اندازه وکړله ثم نظر بیا وکتل ثم عبس وبصر بیا تندي ترې کړلو ثم ادبر واستکبر او خولې روانه کړله ثم ادبر واستکبر بیا یې شا کړله او لوی یې وکړله تکبر یې وکړلو فقال ویل ان هذا چې نه دی دا قرآن الا سحر یؤثر چې جادو دی چې نقل شوی دی د پخوانو خلکو نه ان هذا نه دی دا قرآن الا قول البشر مگر کلام دی د یو انسان. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
رب کریم گناهونه معاف کړي. دا کم درس هم چې وکړو الله په خپل دربار کې قبول کړي. څه کمی رانه شوي خدای موږ ټول معاف کړي. خدای پاک حاضرین چې دا کم ملګري مشران کې شران ناسي ټولو زندګۍ کې برکت کړي. چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختم کړي. صلی الله تعالی علی خیر محمد و آله وصحبه.